السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رمضان المبارک تیر شو او په دې کې ټولو د خپل توفیق مطابق او همت مطابق مهنت وکړو. الله تعالی دې د ټولو مهنت قبول کړي او د دې اثرات دی الله تعالی په باقی ژوند کې هم موږ ټولو ته وښيي. ابن تیمیه رحمه الله به فرمایل چې کچری تاسو کتل غواړئ چې د چا د رمضان المبارک عبادت قبول شوی دی او کنه، نو داغو د رمضان نه پس اعمال وګورئ. کچری د رمضان نه پس هم هغه په نیک عمل باندې قایم وي، داغو هغه شان استقامت وی لکه څنګه چې په رمضان کې وو، نو پوه شئ چې الله تعالی داغو د رمضان عبادتونه او فرمانبرداري قبول کړي ده او داغه په وجه اوس هغه ته د نیک عمل کولو مزید توفیق ملاويږي. او چې د چا د رمضان نه پس په اعمال کې एकदम فرق راغی او هغه د هدایت د لارې نه لري شو او بیا په هغه زړه لار باندې شو لکه څنګه چې د رمضان نه مخکې وو، نو پوه شئ چې داغه شمار به هم په هغه خلکو کې وي. د چا په باره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څومره روزهدار داسې دي چې سوای د لوږې او تندې نه هیڅ هم نه بیامومي، او څومره کسان داسې دي چې په شپه کې قیام کوي او د هغوی په نصیب کې د شپې د روڼولو نه سوا هیڅ هم را نشي. کچری تاسو د خپل عبادتونو جایزه اخیستل غواړئ نو په دې طریقې سره وګورئ. او علما وایي چې کو حج، عمره، روژه او نور عبادتونه د الله تعالی په بارګاه کې د قبولیت درجه بیا مومي، نو د هغې نښه دا ده چې بنده د نیکۍ نه پس نیکي کوي. نو اوس څنګه موږ په نیک عمل باندې د ثابت قدمۍ سره قایم پاتې کېدی شو؟ سوال دا دی. نو ګورئ په دې کې دا خبره یاده وساتئ چې مقدار اهم نه دی، کوانټیټي اهم نه ده. کچری ما به 2 سپارې وي یا 3 به مې وي او زه به اوس هم 3 وایم، یا دا چې کم از کم 2 به ضرور وایم، نو نه. اصل خبره دا ده چې تاسو ثابت قدمه اوسئ. یعنی رمضان ختم شو خو چې د دې اثر باقی پاتې شي. کچری ما به د اشراق نفلونه کول یا نور ایکسترا نفلونه به می کول او یا به می د شپې قیام کوو، نو ټیک ده که ټوله شپه مونږ رونه نه کړو، خو چې کم از کم 15 منټه یا نیمه ګنټه مخکې پاسئ د سحر د مونځ نه او څو نفلونه وکړئ، که 2 وي او که 4 وي، خو چې د هغې دپاره مونږ کوشش وکړو. دغه شان نور عبادتونه هم دي لکه د شوال روجې دي، د وړوکي اختر په میاشت کې 6 روجې نیول دي او دا 6 روجې تاسو سپلیټ کولی شئ. په دې کې ضروري نه ده چې مسلسل یې ونیسئ. که د ګل او زیارت یعنی د منډې او ثرزدې په ورځ ونیسئ نو ډیره ښه ده. د دې سره به څه وشي چې ډبل ثواب به میلاو شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت به هم پوره شي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د منډې او ثرزدې په ورځ روژه نیوله او ستاسو د شوال روژې به هم پوره شي. دغه شان قرآن کریم دی، که ډېر نشئ ویلی نو اصل خبره دا ده چې د قرآن سره خپل تعلق جاري وساتئ او د لږ تلاوت سره شروع وکړئ، لیکن کوشش به مو دا وي چې یوه ورځ هم سکیپ نه کړئ چې بریک پکې را نشي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د الله تعالی په نزد د ټولو نه د خوښې عمل هغه وي چې هغه مستقل شي، که هغه لږ هم وي. نو اوس به موږ داسې نه کوو چې د یو د پاسه به بل ختم کوو. اوس زموږ مقصد دا پکار دی چې موږ تلاوت کوو او دا سوچ نه کوو چې دا به کله ختمیږي، چې زه هغه شان ختم وکړم لکه څنګه چې به مې په رمضان کې کوو. نو په دې باندې ځان مه پریشانه کوئ، خو بس خپل ګول دا جوړ کړئ چې زه به ضرور تلاوت کوم. ضروري نه ده چې د تراویح په شان زه 20 رکعاته کوم، بلکې که زه 2 رکعاته تهجد شروع کړم نو د دې سره به څه وشي چې د رمضان څو اثرات به باقی پاتې شي. نو الحمدلله اوس اختر هم تیر شو، اوس رمضان هم تیر شو، نو لږ شان واپس راشئ هغه روټین طرف ته کوم چې موږ په رمضان کې جوړ کړی وو، چې د هغې واړو واړو اثرات زموږ په ژوند کې په نظر راشي. الله تعالی دې ستاسو حامی او ناصر شي او الله تعالی دې زموږ د ټولو مددگار شي او موږ له دې توفیق راکړي د نیکۍ د کارونو کولو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.